که په مشرق کې کافران په یو مسلمانه ښځه تجاوز وکړه د هغې عزت تر پښو لاندې کړه. د المغرب په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی تر څو چې د هغو مسلمانې ښځې عزت په ځای شوی نه وي. که په مغرب کې په یوه مسلمانه ښځه باندې کافران تجاوز وکړه نو د مشرق په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی تر هغه وخته پورې چې د هغو ښځې فاطمې په ځای شوی. دا د فقه د کتابونو عام متن دی. صرف اتفاقي خبره دا ده چې په موږ باندې اوس جهاد فرض عین دی د دې په خاطر چې زموږ قبله د یهودو د نصاراو په لاس کې ده. په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې امریکایانو په عراق باندې حمله کړې ده. په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې امریکایانو په افغانستان باندې تجاوز کړی دی. په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې امریکایانو په پاکستان باندې تجاوز کړی دی. د پاکستان سالمیت حدود او دغه هوایم د کنای سالمیت او ازادي تر پښو لاندې کړې ده. په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې اروپایانو زموږ په قرآن باندې ملنډې ویلي دي. په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم کاریکاتورونه یې نشر کړي دي. په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې د مسلمانانو ښځې د یهودانو په جنونو کې د یهودانو په ظلم لاندې پرتې دي. کشمیر کې د کشمیر ښځې د هندوانو په ظلم لاندې پرتې دي. په افغانستان کې مسلمانې ښځې د امریکایانو په قبضه کې پرتې دي. په عراق کې د مسلمانانو ښځې د امریکایانو په قبضه کې پرتې دي. یوه ښځه نه ده په سلهاو په زرهاو ښځې نن د کافرانو په قبضه کې دي په شرق د عالم اسلام کې او په غرب د عالم اسلام کې. په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې د اسلامي خاورو ازادي تللې ده. غصب شوي دي. فلسطین غصب دی، بخارا غصب دی، ترکستان غصب دی، اندلس غصب دی. په مشرق په مغرب کې زموږ خاورې غصب دي. نه تنها زموږ سابقه خاورې غصب شوي دي بلکې اوس هم زموږ موجوده خاورې چې آزاد ځان ته وایي د ازادۍ جشنونه کوي هغه په خپل ملک کې د خپل سیاست اختیار نه لري. خپل ملک کې د خپل فوج اختیار نه لري. هغوی په خپل ملک کې د خپل قضا او د خپل قانون اختیار نه لري. هغوی په خپل ملک کې د خپل استخباراتو د اجنسۍ اختیار نه لري. هغوی په خپل ملک کې د یوه سړي ته د پناه ورکولو او